درنو لیدونکو د ادب برخه ده او روڼ سهار ګورئ د علومو اکاډمۍ ته چې ځینې مسؤلیتونه سپارل شوي دي او هغه بخښنه سره هغه څه چې دوی مسؤلیت دی په دې وروستیو کې کارونه یې د ستایلو وړ دي او د پښتو لهجوي قاموس اووم ټوک هم له چاپ څخه راوتی دی په دې اړه ورسره خبرې کوو البته اووم او اتم ټوک دی ما فکر کوم چې دا دواړه یو دي نو ښاغلی محمد اسحاق مومند د علومو اکاډمۍ غړی راسره په سټوډیو کې میلمه دی په همدې اړه ورسره خبرې کوو مومند صاحب پخیر راغلی سلامونه ستړي مه شئ تاسو سلام تاسو ته پخیر راغلی خپرونې ته په دې اړه راته ووایاست چې لهجوي البته توک یا هم لهجوي بله دا څنګه رامنځته شوې ده او د دې ترڅنګ تاسو د دوی په ټولولو کې د کومې وخت نه هڅې پیل کړي دي او دغه اتم توک ته څنګه راورسېدی؟ مننه. لهجوي قاموس هغه قاموس ته ویل کېږي چې په هغې کې د یوې ژبې د یوې لهجې یا د بېلابېلو لهجو ځینې ویونه چې له معیاري ژبې سره توپیر ولري راټول شوي وي په دې شرط چې د الفبا په شکل باندې راټول شوي وي په ترتیب باندې. لهجوي قاموس کار په 1990 لمریز کال کې د علومو اکاډمي په چوکاټ کې د ژبو ادبیاتو مرکز د پښتو ژبې ادبیاتو انسټیټیوټ لخوا نه پیل شو. لومړی پیل هم د مشرقي ولایاتو د ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو څخه پیل شو. هماغه د لړۍ څو کاله دوام وکړ بیا 1990 1992 بیا په 2 کاله څه ستونزو له امله ودرېده بیا په 1998 دغه د 99 کال چې دی د لهجوي قاموس لومړی پړاو چې 8 ټوکونه کېږي د افغانستان د 4 ولایتونو له ټولو ولایتونو څخه د هر ولایت د پښتنو د 6 قبیلو چې په هغه ولایت کې بارزې قبیلې دي یا نفوس زیات ده یا دا ده چې ژبه یې داسې ساتلې ده چې د معیاري هغه سره توپیرونه ولري نو دا راټول شوي دي او خوشبختانه سږ کال یې لومړی پړاو پای ته ورسېد په 8 ټوکونو کې. ښه دا به لیدونکي هم وګوري اووم او اتم ټوک دی اسحاق صاحب وقت تاسو زیار ویسئ مومند صاحب یعنې دا نور دوستان هم سره همکاري کړې دي یو څه چې هغه ورځ ما نه یو چا پوښتنه وکړله زه نه پوهېږم څومره به ځواب تاسو ووایئ دوی وایي چې په افغانستان کې دغه ستونزه اساسي ده د بالخصوص د محصلینو ترمنځ د ادبپوهانو ترمنځ کله کله جنجال هم راغلی شوي چې دغه معیاري لهجه پښتو د کوم سمت ده که نه ځینې یو طرف ته بې ځینې بل طرف خو دلته اوس ما ولیدل که نه د هر سیمې هغه لهجې یو هغه په مثل ټولو متفاوته دی معیاري څه چې د علومو اکاډمۍ سره څه اوس هغه څه ده؟ معیار خو داسې نه ده چې د سیمې په حساب د جغرافیې په حساب یا د قوم د ډېروالي په حساب باندې معیار نه ده. معیار هغه ده چې هغه په زاړو متونو کې وي لیکدود یې مروج وي. په پښتو کې تر اوسه پورې معیاري ژبه شته ده خو داسې معیاري ژبه چې ټول پرې باندې قرات ولري تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې یا ځینې خلک پکې ځینې خبرې لري چې نه دا لهجه دا زموږ سم معیار ده او دا سم معیار ده او مرکزي هغه معیار ده خو په پښتو کې په ټوله کې چې دي زیار صاحب وایي چې 4 لهجې نسبتا نور لهجو ته معیاري دي چې هغه یو د مشرقي لهجه ده بل مرکزي لهجه ده بل د لوی کندهار یا د جنوب سویل لویدیځ لهجه ده او بل دا ده چې ورسره نورې ځینې لهجې دي دغه د معیار ده لا تر اوسه پورې پښتو ژبه خو تقریبا داسې موږ نسو ورته ویلی چې معیاري نه ده معیار ته نږدې ده خو په دنیا کې یوه ژبه هم 100% کې معیاري نه ده حتما هغه ژبې ځینې د نور ژبو ویونه لري لغتونه لري اوازونه لري ځینې یې پور کړي دي ځینې جوړ کړي دي چې نوي ویزونه ورته وایي. محمد صاحب کله چې دغه لهجې تاسو راټولولې تاسو خپله لاړ یاست یا هغه کسان چې دغه لهجې راټولولې د کومو ستونزو سره هلته مخامخ سوي یاست آیا ځینې زه مطمئنه یم ځینې داسې لغات به اوسي یا ځینې داسې خبرې به اوسي چې تاسو بیخي به ورباندې پوه سوي هم نه یاست؟ موږ په خپله د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ علمي غړي دا کار کوي یعنې موږ د علوم اکاډمي نه بهر څوک دا کار نشي کولی ځکه چې د لهجو راټولول داسې اسانه کار نه ده ډېر ستونزمن کار ده. موږ په خپله چې ولایتونو ته ځو هلته په ولایاتو کې د لهجې اواز یې موږ ثبتوو فونیټیک یې موږ ثبتوو ځینې وخت یو لغت چې موږ پرې باندې ډېر دقیق پوه شو په هغې خاطر باندې موږ یو چا ته وایو چې دا لغت دې څه وویل موږ خو پوه نه شو یعنې موږ په سب بڼه باندې په فونیمیک هغه نړیواله بڼه باندې او په پښتو بڼه باندې ټول سم کړي دي. ستونزې خو پکې ډېرې دي تر دې پورې چې زموږ ځینې علمي غړي وهل شوي ډبول شوي دي په دا اوس وخت کې په کابل کې شاید څوک پورې چهاراسیا پورې لاړ نه شي حکومتي چارواکی
د شمال پورې زړه نشي ښه کولی خو موږ هم دغه څه کالم دا چې موږ ته په خپله ژبه ګرانه ده موږ باندې ژبه حق لري پښتو ژبه دري ژبه نورې ژبې نو زه په خپله د یکوندي ولایت ته تللی یم 4 ساعته مزل مې کړی دی هغه هم په موټر کې یعنې داسې لارې دي کله چې د یکوندي ته ځي چې د لاره باندې ځي ټوله لاره خامه ده د بامیانو کله چې یکاولنګ نه اوړې نو ډېرې ستونزې مونږ لیدلې هلته ځینې خلک مرکې ته ناظرېږي هغوی داسې فکر کوي چې والا دوی چې دا لهجوي قاموس مونږ نه پوښتې دوی البته ډېرې پیسې ترې نه اخیستې نړیوالو نه هله ځینې خلک مونږ باندې رشخند هم وایي هغه ده چې تاسو خو نور کارونه خو څنګه کړه اوس مونږ ژبې پسې هم تاسو رانقلولې ده یعنې خلک رنګارنګ تورونه لګوي تېر کال په تخار کې زمونږ د دانې څېړونکي بدبختانه د غلو د نورو د سیمه ییزې مافیا لخوا نه ټپیان شو بیا روغتون ته لاړه نو ستونزې زه ته ډېرې ستونزې دي خو بیا به موږ خپلې ژبې ته کار کوو موږ دې ته ژمن یو چې خپله ژبه انشاءالله قوي کړو دلته لیکل شوي دي بادغیس جایکونډي سرپل غور یعنې دغه 4 ولایتونو څخه دغه هغه راخیستل شوي دي دا اتم ټوک کې دغه 4 ولایتونو لهجې دي هر ولایت د 6 قبیلو لهجې پکې راټولې شوي دي کوم اساس دغه ولایتونو تاسو ټاکلي چې ورغلي کومو سیمو ته خو دا چې په 1990 کال کې کله شروع سو موږ لومړی د مشرقي زون نه شروع وکړه هغه ولایتونه چې هلته د لهجې چې نسبتا امنیت پکې و زمینه دې ته مساعده وه چې موږ پکې سفر وکړو ځکه د افغانستان حالات داسې دي مرکزي سیمو ته به ته په ژمي کې په مني کې نشې تللی سخته ده هوا یخېږي نو په مشرقي ولایتونو ته کېدلی سي هر وخت زمینه برابره سو هلته تللی سي په اوړي کې هم تللی سي په ژمي کې هم تللی سي یعنې د هوا د کتلو ته او د امنیت په کتلو ته موږ دا پرېکړه کړې چې سږ کال به دغه ولایتونو ته ځو دغه ولایتونو ته ځو بله او په اتم ټوک کې هم لیکل شوي بامیان بدخشان سمنګان نورستان دا فکر کوم دغو لهجې راخیستل دا د دغو ولایتونو لهجې راټول شوي دي پیل مو مشرقي کړو په ټوله کې د 4 ولایتونه دي د هرې ولایت نه 6 قبیلو لهجې راټولې شوي دي هغه قومونه چې غټ دي او لهجې به یې لږې زیاتې حتما د خلکو ترمنځ زیاتې کارول کېږي بله هغه لهجې چې خلکو ډېره او په ځینو ولایتونو کې حتی لهجې پیدا کېږي نو نورستان ولایت کې د 6 پښتنو قبیلو لهجې ډېره ستونزمنه ده چې را پیدا یې کړي خو موږ هلته په ولسوالیو ته تللي یو کلي ته تللي یو نو موږ دا لهجې راټولې کړي دي چې موږ لاسرسی ورته لرلی ده یا هلته د قبایلو ریاست سره د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د مربوطه ولایتونو موږ تللي خبرې مو کړي هغوی بیا موږ ته یا قبیلې پیدا کړي یا موږ پسې ورغلي یو کلیو بانډو ته پسې ګرځېدلي یو دغسې ورته اقدامات څومره مؤثر وي د ادب او د ژبې په برخه کې بالخصوص دا په وخت کې ورکړي دي مثلا د کابل پوهنتون یا نورو علمي مرکزونو ته د علوم اکاډمي خو څه کتابونه چې چاپ کړي علمي څېړنیز کتابونه دي یعنې معتبر کتابونه دي موږ ټولو پوهنتونونو ته وړیا کتابونه ورکړي توزیع کړي مو دي د اطلاعات فرهنګ وزارت هم کتابونه ورکړي دلته په کابل کې ولایاتو کې مو ورکړي دي دولتي ټولنې غیر دولتي ټولنې چې مؤثر وي چې خلک ورته لاسرسی ورسي موږ ټولو ته دا ورکړي دي مؤثرات خو په دې کې ده چې زموږ په ژبه کې داسې لغتونه شته دي چې لا تر اوسه نه دي رامېندل شوي یعنې په ولس کې داسې لغتونه شته چې په مرکزي سیمو کې خلک ورته لاسرسی نه لري نو هماغه ده چې نن سبا خلک ټکنالوژي ته لاسرسی لري دې په ځای چې په خپله ژبه کې یو لغت ولټوي هغوی له خارجي ژبې نه یو لغت راخلي موږ ډېر ښه لغتونه لرو چې هغه د ژبې په غیرآمادۍ کې او د ژبې په پرمختګ کې په نور په انګلیسي کې که ته اوس یو لغت وایي هلته سینونیم ورته وایي یو لغت د هغه په سینونیم کې بله بڼه پیدا کېږي بله بڼه پیدا کېږي په پښتو ژبه کې هم همداسې ده موږ یو لغت دپاره څو دانې بڼې لرو څو لغتونه لرو چې هغه باید چې مروج شي خلک ترېنه ګټه واخلي چې خلک پرې باندې څېړنې وکړي بله پخوا هم لهجوي قاموسونه چاپ سوي دي په دې برخه کې هم کار سوی دی څه تفاوت یا څه توپیر د هغو سره لري دغه کتابونه لهجوي قاموس دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې چاپېږي په دې لهجې برخه کې کار خو سوی د لهجې په برخه کې کار شوی ده خو هغه انفرادي کار شوی ده په انفرادي ډول باندې هغسې مؤثر کار نه ده لکه څنګه چې د یوې مؤسسې لخوا نه یا د لوي اکاډمي کې یا د علوم اکاډمي په څېر باندې یا د ځینې نورو پوهنتونونو چې د څېړنې برخې ولري د هغوی لخوا نه دا د یو شخص یو فرد کار نه ده او یو نفر ورته اساسي هم نه لري دا باید چې ټیم ورک کار وشي او دې باندې سیمې ته ساحې ته لاړ شي د خلکو ژبه موږ ته مهمه ده موږ ته دا مهمه نه ده چې په کتاب کې څه لیکلي دي یا کتاب کې بڼه کومه څه ده په کتاب کې شاید تېروتنه سوي وي یا په کتاب کې شاید یو چا قصدا د خپلې د ژبې لغت راخیستی په نورو باندې هغه کړي اما یو څوک چې لاړ شي ولس نه پوښتنه وکړي چې تاسو دې لغت ته څه وایې تاسو سره بله بڼه کومه ده نو دا ډېره مهمه ده او څېړنې اصول هم همدا دي چې باید چې د ولس ژبه قوي سي د ولس نه ژبه راواخیستل سي او بیرته ملي ژبې ته ورکول سي بله موقت دا کار مستحیل دی مومن صاحب یعنی په ټولو کې د عملګرو چې سره کومک کړی ستر خدمت دی یعنی دا به د
علوم اکاډمي په ارشیف کې هم وي او بله چې ډېری پوهنتونونه تاسو ویل چې وړیا مو ویشلې پوهنتونونو ته دا ډېرې زیات موثر وي راتلونکي اقدامات به د علوم اکاډمۍ په دغسې ورته برخو کې څه وي دغه لومړی پړاو چې د لهجوي قاموس د څلور ولایتونو نه راټول شوی ده په اتو ټکونو کې پای ته ورسېده موږ انشاءالله په راتلونکي کال کې دې دویم پړاو شروع کوو ځکه په هر ولایت کې خو د پښتانه خو ډېرې قبیلې لري ډېر قومونه او خیلونه لري شپږ قبیلې بسنه نه کوي چې موږ ترې هغې نه راوالو موږ راتلونکي کال کې انشاءالله چې پلان مو ورته جوړ کړی ده مکمل دویم پړاو یې له خیره شروع کوو په دویم پړاو کې به د کومو ولایتونه چې موږ ټاکلي دي په نوبتوار سره د هماغو د شپږو د نورو قبیلو دغه تیر شپږ قبیلې چې دي هغه څه وي هغې نه بغیر د شپږو نورو قبیلو لغتونه به راخلو او دې باندې به کار کوو په دې کې به بدلون راولو نوي ویونه نوي لغتونه به موږ انتخابوو خلکو ته به یې وړاندې کوو خو یوه خبره ده چې الله دې په دې وطن کې سوله او امنیت راولي تر څو پورې موږ د افغانستان د کلو باندو غرونو ته لاړ شو اول ته خلک وغږوو انشاءالله ډېر زیاته مننه د راتګ نه مننه ډېر زیاته